د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. تمه ده چې د طالبانو یو پلاوی د لومړي ځل لپاره کابل ته راشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر خبر تاییدېدو نوموړی وایي دا پلاوی چې 15 غړي لري نن کابل ته ځي. شاهین ویلي چې د طالبانو پلاوی به له افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشي کولو په اړه له تخنیکي پلوه خبرې وکړي. د فرانس پریس خبري اژانس ته خبر له مخې تیرو 24 ساعتونو کې ایټالیا کې د کرونا وایرس له امله 1000 کسه مړه شوي او د ټولو مړو شمیر 9130 تنو ته رسېدلی دی. ولسمشر غني د اړتیا په صورت کې به ټول ښوونځي او دارالامان ماڼۍ د کرونا وایرس د اخته کسانو لپاره په بیړني روغتونونو بدل شي. له اروپا وروسته امریکا کې د کرونا وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. د تازه ارقامانو له مخې دغه هیواد کې کابو 15,000 مثبتې پیښې ثبت شوي او 1306 تنه یې مړه کړي دي. په اروپا کې د ټولو مړو شمیر کسانو بیا 15,000 تنو ته رسېدلی دی. دوبۍ قرنطین ده. خلک یې حکومت پریکړه مني او ټول کورونو کې ناست دي. دا ځکه چې دوبۍ هغه ملک دی چې زیات سیلانیان له نورو ملکونو ورځي. تازه افغانستان کې د کرونا وایرسو 14 نوې مثبتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د هرات ولایت کې په لابراتوار کې 48 مشکوکې نمونې وازمایل شوې چې 34 پیښې منفي او 14 نورې مثبتې ثبت شوې. 11 مثبتې پیښې په هرات کې، 3 مثبتې پیښې په فراه ولایت کې. د دغو پیښو په ثبتېدو سره په افغانستان کې د کرونا وایرسو مثبتو پیښو شمیر 104 ته ورسېد. افغان حکومت د کرونا وایرسو د مخنیوي لپاره یوازې په کابل کې پر ګڼه ګوڼې بندیز ولګاوه.